تاتا پسجدویو تلایقی دسنا ربا غالو نصرتنا هر چارا کلتا ربا تاتا پسجدویو تاتا پسجدویو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د دجال واقعه بیان شوه. نو دجال به په همدغه حال کې وي چې الله رب العزت به د آسمان څخه حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي. حضرت عیسی علیه السلام به د دمشق د ښار مشرق خواته د یوې سپینې منارې تر څنګ په داسې حال کې راکوز شي چې د دوو ملائکو په وزرو به یې لاسونه ایښي وي او زیړې جامې به یې پر تن وي. کله چې عیسی علیه السلام د آسمان نه راکوز شي نو خلک به د لمانځه لپاره ولاړ وي. د مسلم په یو روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به خلکو ته د جمع لمونځ ورکړي. او د مسلم په دویم روایت کې راځي چې کله حضرت عیسی علیه السلام راکوز شي نو د دغه وخت چې کم امیر وي هغه به د حضرت عیسی علیه السلام څخه د امامتي غوښتنه وکړي، خو حضرت عیسی علیه السلام به انکار وکړي. داسې به وایي چې زه امامتي نه کوم، تاسو یې پخپله وکړئ. تاسو په خپلو کې د یو بل امیران یاست، ځکه الله رب العزت دې امت ته د عزت په خاطر داسې درجه ورکړې ده. نو د دغه دواړو احادیثو له امله د امت د علماو ترمنځ اختلاف دی چې آیا حضرت عیسی علیه السلام به امامتي کوي که به امام مهدي کوي. علامه تفتزانی لیکي چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي او امام مهدي به مقتدي وي. د اکثرو علماو هم دغه رایه ده چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي، ځکه چې په لومړني روایت کې د حضرت عیسی علیه السلام د امامت تصریح راغلی ده او له دې څخه دواړه روایتونه جمع کیدی شي چې لومړی به انکار کوي او د محمدي امت د اعزاز د ښکاره کولو وروسته به په دوهمه غوښتنه امامتي کوي. نو حضرت عیسی علیه السلام چې راکوزیږي د دوو ملائکو په وزرو به یې لاسونه ایښي وي او زیړې جامې به یې په تن وي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام سر ټیټ کړي نو خوله به ترې وڅاڅي، او کله چې سر بیرته راپورته کړي نو له ده څخه به د ملغررو په څیر د خولو نوراني دانې پریوځي، داسې به ښکاري لکه د سپینو زرو دانې. د حضرت عیسی علیه السلام په نفس کې به دومره تاثیر وي چې تر هر کافر پورې د حضرت عیسی علیه السلام نفس ورسیږي نو هغه به مړ شي. د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا به تر هغه ځایه پورې رسیږي تر کومه چې د حضرت عیسی علیه السلام سترګې کار کوي. نو چې هلته د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا په هر کافر ولګیږي هغه به ځای په ځای مړ کیږي. نو حضرت عیسی علیه السلام به له آسمان څخه د راکېوتلو سره سم د دجال په لټه کې وي.
چې دجال چیرته دی؟ تر دې چې دجال د باب لوط تر څنګ بیا مومي. لوط په شام کې د یو غره نوم دی او ځینې نور علما وایي چې د بیت المقدس سره په خوا کې د یو کلي نوم دی. نو کله چې دجال هلته بیا مومي نو دجال به همغلته مردار کې او به وژني. بیا به حضرت عیسی علیه السلام د هغو خلکو خواته ورشي څوک چې الله رب العزت د دجال له فتنې څخه په امن کې ساتلی وي. حضرت عیسی علیه السلام به د دوی په مخونو باندې د تبرک په خاطر لاس راکش کړي او دوی به د جنت له درجو څخه خبر کړي، لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی. شاه صاحب لیکي د دجال له وژلو وروسته به مسلمانان د دجال د لښکر په وژلو لاس پورې کړي. د دجال په لښکر کې چې کوم یهودیان ول د هغو لپاره به بیخي پناه نه ورکول کیږي تر دې که یو یهودي د کومې ونې او یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به دا ښکاره کړي او د مسلمانانو په لاس به ووژل شي. د مسلم حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای تر هغه وخته قیامت نه راځي تر څو چې د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ جنگ ونشي. جنگ به وشي او مسلمانان به د یهودو په وژلو لاس پورې کړي تر دې چې که کوم یهودي د کمې ونې یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به وایي ای مسلمانه راشه زما شاته یهودي پټ دی مړې کړه. پرته د یوې ونې چې هغه ونه غرقد نومیږي چې اغزیداره ونه ده. که کوم یهودي د هغې شاته پټ شي نو هغه به مسلمان ته غږ نه کوي. نن ورځ خو د یهودو د نصاراو د اسلام د دښمنانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي، خو موږ هغې ورځې ته انتظار باسو چې دا ټول به انشاءالله د مسلمانانو په لاس باندې حلالیږي. حتی که کومې ونې شاته او تیږې شاته دوی پناه غواړي هغه ونه او تیږه به آواز کوي چې ای مسلمانه راشه دا پلیت یهودي دلته پټ دی او مردار یې کړه. د دې نه به وروسته امام مهدي وفات کیږي او حضرت عیسی علیه السلام به د خلکو امیر جوړیږي. د ابو داود په یو روایت کې راغلی چې امام مهدي علیه السلام به د 7 کالونو له خلافت څخه وروسته وفات شي. او په مشکات کې چې راوي د حدیث حضرت ابو سعید خدری دی د هغه په یو روایت کې لږ شک سره داسې راغلی چې یعیشو فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین. مهدي به د همدغه عدل او انصاف په حال کې 7 کاله یا 8 کاله او یا 9 کاله ژوندی وي. کیدای شي چې خبره د راوي له یاده وتلې وي او خبره یې په سمه توګه نه وي په یاده، له همدې امله د شک سره یادونه کړې ده چې 7 8 یا 9 کاله. لکن شاه صاحب د دغه دواړو روایتونو داسې تطبیق کړی چې د امام مهدي په وخت کې به 7 کاله بې فکري وي، 8 کال به د دجال سره په جنگ او جګړو کې تیر شي او 9 کال به د حضرت عیسی علیه السلام سره تیر شي. له دې وروسته به امام مهدي وفات شي او حضرت عیسی علیه السلام به د جنازې کولو وروسته خاورو ته وسپاري. له دې وروسته شاه صاحب لیکي د امام مهدي له مرګ نه وروسته به د ټولو کارونو ذمهواري د حضرت عیسی علیه السلام په غاړه شي او هر څه به په ښه توګه ترسره کیږي. کله چې ذمهواري د حضرت عیسی علیه السلام په غاړه شي نو حضرت عیسی علیه السلام به د مسلمانانو امور په لاس کې واخلي. په مسلم کې د دجال له مرګه وروسته او د حضرت عیسی علیه السلام لخوا د مسلمانانو په سر د تبرک د لاس راکش کولو وروسته د یاجوج او ماجوج د راوتلو یادونه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام به د دجال له وژلو وروسته د خلکو سره
د لیدنې په حال کې وي. د الله رب العزت لخوا به ورته وحی راشي چې پرته له شکه زه د یو داسې مخلوق راویستونکی یم چې په هیچا کې د هغو سره د جنګ کولو وس او طاقت نشته. الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته فرمایي له همدې امله ته زما نیک بندگان له ځان سره واخله، د تور غره سر ته وخیجه او هغوی په امن کې وساته. حضرت عیسی علیه السلام به له ځان سره نیک بندگان واخلي، د تور غره ته به وخیجي او الله رب العزت به یاجوج او ماجوج راولیږي. یاجوج او ماجوج به له هرې لوړې او ژورې څخه په تیزی سره تیریږي. د دوی د ډیروالي او د کثرت حال به دا وي چې په هر سین او په هر تالاب باندې تیریږي، نو چې کله هلته اوبه وسکي د هغه سین او د تالاب اوبه به اوچیږي، ته به وایې چې کلونه به په دې سین او په دې تالاب کې اوبه نه وي تیرې شوي. له دې وروسته به په تلو کې یاجوج او ماجوج د خمر تر غره پورې ورسیږي. دا د بیت المقدس یو غر دی. کله چې دلته ورسیږي نو او به وایي چې موږ خو د ځمکې اهل ختم کړل، راځئ چې اوس آسمان والا هم له منځه ویسو. له همدې امله به غشي د آسمان په طرف خوشي کړي. دغه غشي به الله رب العزت په خپل قدرت سره په وینو کې سره کړي او بیرته به د دوی په لور راوغورځوي. یاجوج او ماجوج به په ځمکه کې فساد خپروي او د الله رب العزت نبی حضرت عیسی علیه السلام به له خپلو مؤمنو ملګرو سره د تور په غرو کې راګیر شوی وي، تر دې چې دومره به دوی محتاج او اړمن شي چې د دوی له ډلې څخه به یو کس ته د غوا یو سر له هغو 100 دینارو څخه غوره وي چې اوس ستاسو له ډلې څخه د یو کس سره وي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي. د خپلو پریشانیو او خفګان د لرې کولو لپاره به د الله رب العزت رسول حضرت عیسی علیه السلام او د هغه ملګري الله رب العزت ته په زاریو شي او د یاجوج او د ماجوج د هلاکېدو لپاره به دعاګانې وکړي. الله رب العزت به د خپلو نیکانو بندگانو دعا قبوله کړي او په یاجوج او ماجوج باندې به هغه مرض ولګوي کم چې د اوزو او د اوښانو په پوزو کې راوځي. عرب دغه مرض ته نغف وایي. الله رب العزت به دغه مرض د یاجوج او د ماجوج په اورمیږونو باندې راولګوي او هغوی به ټول په یو وخت کې هلاک کړي. ټول به داسې مړه شي لکه یو کس ته چې مرګ راغلی وي او ټول به داسې پراته وي لکه یو زمري چې داړلی وي. د حضرت عیسی علیه السلام په دعا او د الله رب العزت د نیکانو بندگانو په دعا الله رب العزت به یاجوج او ماجوج باندې داسې مرض راولي چې ټول به یو وار ختم کړي. د دوی له مرګ څخه وروسته به حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ملګري د تور له غره څخه راکوز شي. خو په ځمکه کې به د یوې ولیشتې په اندازه داسې ځای بیا نه مومي چې هغه د یاجوج او د ماجوج د بدبویي څخه بچ پاتې وي. حضرت عیسی علیه السلام او د ده ملګري به د الله دربار ته د دعا لاسونه پورته کړي او د خپل رب څخه به دعا وغواړي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوی له چربي او بدبویي څخه په امان کې وساته. الله رب العزت به د دوی دعاګانې قبولې کړي. الله رب العزت به غټ غټ مرغان چې د اوږدو اوښانو د غړیو په څیر به وي راولېږي او د یاجوج او ماجوج جسدونه به پورته کړي او چیرته چې د الله رب العزت خوښه وي همالته به یې وغورځوي.
له دې وروسته به الله رب العزت باران وکړي چې له امله به یو کور او یوه خیمه هم پاتې نشي او د ځمکې ټول سر به پاک پریمیزي. حضرت عیسی علیه السلام او ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړي او د دوی په خاطر به هغه وخت ځمکې ته د الله رب العزت امر وشي چې خپلې میوې راوټوکوي او خپل برکتونه را څرګند کړي. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري، ځکه چې انار به ډېر غټ وي. د انار له پوستکي څخه به چترۍ جوړې کړي او روان به وي. په دې هکله به درنو اوریدونکو نور هم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یو، تا ته په سجدو یو، ته لایق د سنداره. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل او کرم کړی وي او د دوی په خاطر به الله رب العزت ځمکې ته ووایي چې خپلې میوې راوټکوه، خپل برکتونه را څرګند کړه. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم را څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري، ځکه چې انار به ډیر غټ وي. د انار له پوستکي نه به چترۍ جوړوي او روان به وي. په شیدو کې به برکت راشي. د یوې اوښې شیدې به د یوې غټې ډلې لپاره بسنه کوي. د یوې غوا شیدې به د یوې غټې قبیلې لپاره بسنه کوي او د یوې وزې شیدې به د یوې وړې قبیلې لپاره بسنه کوي. مسلمانان به د خیر او برکت څخه په ډکو حالاتو کې ژوند کوي چې قیامت به ډیر نږدې شي. او دا چې قیامت په کفارو باندې قایمیږي، نو له همدې عمله به ناګهان الله رب العزت یوه عمده هوا راوالوزوي چې د هر مؤمن او مسلم له اړخونو سره به ولګیږي او د هر مؤمن او مسلم روح به واخلي. بدترینه خلک به پاتې شي چې د خرو په څیر به د ټولو په وړاندې، یعنې د یو بل په مخ کې د بېحیایي له امله زنا ترسره کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت بیا قیامت قائم کړي، لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی. د پورتني حدیث څخه دا معلومیږي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به په میوو، غلو او دانو او شیدو کې ډیر برکت وي. په دوهم روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به تر 7 کالونو پورې ژوندی وي. د دغه وخت د مسلمانانو حال به په دې کیفیت وي چې د دوو مسلمانانو ترمنځ به لږ غوندې دښمني هم نه وي. مسلمانان به ټول په الفت، محبت او په مینه کې ژوند کوي. اصلا به د مسلمانانو د زړونو ترمنځ کینه، حسد او دښمني شتون نه لري. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی چې حضرت عیسی علیه السلام به ستاسو ترمنځ راکوزیږي. هغه به ډیر منصف حاکم وي. له اسمانه د راکوزیدو سره سم به د عیسویانو صلیب مات کړي، یعنی حضرت عیسی علیه السلام به عیسویت له منځه ویسي او د محمد صلی الله علیه وسلم دین به پورته کړي. حضرت عیسی علیه السلام به خنزیران ووژني، ځکه چې عیسویان خنزیران حلال بولي او په شوق سره خوري. حضرت عیسی علیه السلام به جزیه اخیستل بند کړي. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به جزیه نه وي، ځکه چې عیسی علیه السلام به اسلام ښه خپور کړي او اهل یهود او نصارا به د ده راتګ سره سم په ده باندې ایمان راوړي. له همدې عمله به د جزیې ورکولو والا هیڅ څوک نه وي. او دوهم لامل دا هم کیدی شي
چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال ډیر وي، نو جزیه اخیستلو ته به هیڅ اړتیا نه وي، لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې چې خلک به مال د صدقې ورکولو لپاره ګرځوي، مګر څوک به یې نه قبلوي، او د خلکو په زړونو کې به د دین لپاره دومره قدر پیدا شي چې خلکو ته به یوه سجده غوره وي له دنیا او د مافیها نه. له دې وروسته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمیل که چیرې زما د روایت په اړه تصدیق غواړئ نو د سورت نساء 159 آیت ولولئ چې الله رب العزت فرمایي وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. له اهلو کتابو نه به هیڅ داسې کس نه وي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې د هغه له مرګ نه مخکې پر حضرت عیسی علیه السلام ایمان رانوړي. نو چې کله ټولو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړه نو جزیه به د چا نه اخیستل کیږي؟ د مسلم په یو روایت کې راځي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال دومره ډیر وي او خلک به په خپلو منځونو کې دومره مینه کوي چې اوښان به همداسې پرېښودل کیږي، له دې څخه به د سپرېدلو، سوداګري کولو، په زراعت کې د ګټې اخیستلو او نورو کارونو په برخه کې د ګټې اخیستلو کوشش نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اوښان د بیلګې په توګه یاد شوي دي. مطلب دا چې مال به دومره ډیر وي چې خلک به د مال د لاسته راوړلو لپاره یو خوا او بله خوا منډې نه وهي، او هرومرو به له زړونو څخه دښمني په تللو کې وي، یعنې له زړونو څخه به دښمني ورکه شي او په خپلو منځونو کې به حسد، بغض او کینې پاتې نه شي، او خلک به نور خلک هرومرو مال اخیستلو ته رابلي مګر څوک به یې نه قبلوي. حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به دومره فراخي وي چې د مال اخیستلو ته به خلک رابلل کیږي، اما هغوی به مال نه قبلوي او حاضر به نه وي چې هغه مال واخلي. د امام مهدي او د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند د مودې معلومولو نه دا را په ګوته کیږي چې 14 کاله به په دنیا کې داسې حالات وي چې هره خوا به اسلامي نظام وي، مال به ډیر وي، په خپلو منځو کې به د مینې دا حال وي چې د یو بل په زړه کې به هیڅ دښمني پاتې نشي، د بغض او حسد نوم به هم نه وي. غالبا د داسې زمانې په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود ده. لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ځمکې پر سر به هیڅ داسې د خټو کور او خیمه پاتې نشي چې هغې ته د الله رب العزت د اسلام کلمه دننه نشي. د کلمې داخلیدل په 2 ډوله دي، یا خو به الله رب العزت باعزته خلکو ته نور عزت ورکړي او د اسلام د کلمې ویونکي به جوړ کړي او هغه به په خوښي سره مسلمان شي، یا به ذلیله خلکو ته نور هم ذلت ورکړي او هغوی به د مجبوري له مخې د اسلام د کلمې په وړاندې سر ټیټ کړي. یعنې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به بلکل د خلکو ترمنځ دښمني نه وي، بغض به نه وي، عداوت به نه وي، بلکې ټول مسلمانان به په مینه، په محبت او په الفت سره ژوند تیروي. تر 7 کلونو پورې به حضرت عیسی علیه السلام ژوندی وي. د 7 کلو نه به وروسته حضرت عیسی علیه السلام وفات کیږي. دا به واورو درنو اوریدونکو خو په بله خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. غولې د هستۍ ته دې راوستې د دنیا ربا، غواړو نصرتونه هره چاره
لتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تا لایقی دسنا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو ساس کی ویرا بیشی ستا درحم لأسمان سخا ساس کی ویرا بیشی ستا درحم لأسمان سخا خلکی دماهی بیا ملغلر شی سفر با غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تا لایقی دسنا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو یو سمرا قدرت دی سبحانك سبحانك سمرا قدرت دی سبحانك سبحانك وردی کړه خلیل تا وردی کړه خلیل تا پس کاروانټو کې پنا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تا لایقی دسنا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو یو خواتشي سما ولای د حبیب غارب ګنګي جبا خواتشي سما ولای د حبیب غارب ګنګي جبا تا کوش نه ماشوم تا کوش نه ماشوم کړو پزنګو کې د وینا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو